مین جمهوریت. دویمه برخه. جمهور رئیس هره جمعه مازدیګر د هیواد کوټ کوټ نه 100 نارینه او ښځې په یو 100 کسیزه ودانۍ کې راغونډول او له هر یوه سره به یې خواله کوله. هر چا به خپله ستونزه یا خپله خبره له جمهور رئیس سره مخامخ شریکوله. هر رقم ستونزه او خبره به چې وه حتما به رسیدګي ورته کېدله. په همدغه غونډه کې یو کس ولاړ سو. مسؤلو کسانو ژر ژر مایک ورته ورسولو. مایک یې خولې ته ونیول او ویې ویلي: جلالت مآب جمهور رئیس او تالار کې حاضرینو سلامونه او مینه. خوښ یم چې مایک راته راورسېد او خپله ستونزه وه په ډاډه زړه درته ووایم. جمهور رئیس ورته موسکی سو ویلي: کیسه عشقي نه وي وا هلکه. ټولو راغلو وخندل. هلک وویل: نه ښاغلی جمهور رئیس، کیسه عشقي نه ده، کیسه زړه تنګي ده. جمهور رئیس وویل: هغه څنګه؟ هلک خبرې پیل کړې. ویلې: رئیس صاحب، داسې ده چې زړه مې سخت تنګ دی. غواړم خپلې معشوقې ته مې ورسېږم او بیا له هغې سره ګډ لاړ سم، نور هیوادونه وګورم، خلک وګورم، د خلکو کیسې واورم او ښه ډېر ساعت مې تېر کړم. زړه تنګي مې ختمه کړم. خلک حیران سول چې دا ځوان څه شي وایي. جمهور رئیس ورته موسکی سو. ویلې: خو لاړ شه که نه، چا نیولی چې مزه. هلک ویل: ښاغلی جمهور رئیس، خو تللی نسم که نه. ځینې هیوادونه راته ویزې نه راکوي او ځینې راته 100 رقمه پلمې کوي. خلاصه زما زړه یې راشین کړی دی. تاسو نه هیله کوم چې زما پاسپورټ باندې راته ښې ډېرې ویزې ولګوئ او ټول مصرف یې هم راکړئ. بس خلاص. زما خبره مو ونه منله، بس پوه شه چې ستا د هیواد یو اوسېدونکی له تا سخت خفه دی. جمهور رئیس حیران سو چې دا سړی څه شي وایي. بیا یې ورنه پوښتنه وکړه: دا کار زه ولې وکړم، خو خفه شه که نه؟ هلک چوپ سو. سوړه سویلې یې وویست. ویلې: خو زړه مې تنګ دی. تالار کې خندا سوه خو جمهور رئیس ونه خندل. چوپ سو. وروسته ټول چوپ سول. متوجه سول چې صبر اوس به څه شي ورته وایي. جمهور رئیس ته خپله د یو وخت همداسې خاطره ذهن کې ورتېره سوه. نو نور هم غلی سو. قلم یې په ګوتو کې ګرد تاو کولو. هلک بیا وویل: زه دې د دولت قرضداری سم، ماته دې دا پیسې او کیسې قرض راکړي، خو قول دی بیرته به دا قرض دولت ته سپارم. دا مې له ټول نظام سره قول دی او زه دا کار ځکه کوم چې پیسې او ویزې بیا پیدا کېږي، خو زما د ژوند، زما د سیاحت، چکر او مقدس لوفري وخت همدا دی. وروسته بیا خوند نه راکوي، په درد نه خوري. جمهور رئیس ورنه بیا پوښتنه وکړه. ویلي: ته ډېر جالب انسان یې. خو هلک له خو سره ورغبرګه کړه. خو زړه مې تنګ دی که نه؟ تالار کې د خندا کړس کړوس سو. جمهور رئیس هم د خندا نه سترګې ډکې سوې. وروسته جمهور رئیس خلکو ته وویل: د دې ځوان سره څوک قرض کوي، څوک یې خبره مني. ټولو حاضرینو لاس چک کړل. په یو غږ یې وویل: بالکل باید خبره یې ومنل سي ځکه چې زړه یې تنګ دی. هلک په لستوڼي خپله را روانه اوښکه پټه کړه. بیا یې مایک په زور وویل: پاکه خبره د پاکو خلکو خوښیږي. ژوندی دې وي د هیواد مین جمهوریت. جمهور رئیس ورته وویل: بیرته کله راځې؟ هلک بیا باجرته مایک خولې ته لنډ کړ. ورته ویې ویل: چې کله ستاسو خوښه وي ښاغلی جمهور رئیس. جمهور رئیس ورته ولاړ سو. چکچکې ورته وکړې او ورته ویې ویل: بس چې کله دې زړه تنګ سو بیا راسه او دلته به ما سره دفتر کې دنده پیلوي. ستا ټولې ویزې او ټول مصرف درته د خلکو په استازیتوب زه در کوم او قرض مې هم در بخښلی دي. لاړ شه، معشوقه دې وګوره، دنیا دې وګوره، خلک وګوره، زده کړه وکړه او بیا بیرته د اصلي خاورې په خدمت راودانګه او نومیالی مړ شه. هلک په چوکۍ کښېنست. ښه ډېر یې وژړل. شاته کسانو په ملا وټپولو ولاړ یې کړ. هلک بیا مایک ونیولو. یو لاس یې جګ ونیول او ویې ویل: ښاغلی جمهور رئیس، زه تاسو سره دې راغلو حاضرینو سره او ټول ملت سره دا وعده کوم چې دا ښه به یې بیرته خپل هیواد خپل ملت سره څو چنده کوم. زه به په همدې هیواد کې تاریخي کار او تاریخي ژوند کوم. هلک نه پاسپورټ او بانکي کارت واخیستل سول او اجل په کاغذونو کې وټومبل سول. یو بل کس ته نوبت ورسېد. مایک یې خولې ته نږدې کړ. ویې ویل: ټولو ته سلامونه او احترامات. جمهور رئیس خبرو کې ودنګل. ویې ویل: څنګه ستا خو په زړه نه وي تنګ؟ هلک وخندل. ویلې: زما کېدای سي د ورور نه ډېر تنګ وي، خو زه د تګ اجازه نه لرم.
کور کې 20 لانجې راپورته کېږي، زموږ ویزه کور کې لګېږي. جمهور رئیس وخندل، ورته ویې ویل ستا کیسه بیخي خرابه ده ملګریه. تالار کې بیا خندا سو. هلک وویل رئیس صاحب ورکه وایم، اوس به د ټولو خلکو په مخ درته په زړه سوی یم. جمهور رئیس ورته وویل نه نه پام کوه، کور ته به بیرته څنګه ځې؟ هلک ورته وخندل، ویې ویل تګ مګ نسته، بیا په موټر کې ویده یم. هلک خپلې خبرې شروع کړې. ښاغلی جمهور رئیس، ما غوښتل طب ووایم، همدا مې شوق دی او همدا مې د ژوند هیله وه، خو د کانکور په ځینو ستونزو کې زه انجینرۍ ته ورکړل سوم. هر څومره منډې مې چې وکړې وس مې نه ورسېد. د کانکور قسمت له ما نه یې یو بې خونده او بې ذوقه تش په نوم انجینر جوړ کړ. هیله ده دې موضوع ته عمري د پای ټکی کېښودل سي. په پای کې 2 هیلې لرم. لومړۍ هیله، ښوونځیو کې د دومره ډېرو مضامینو پر ځای متعلم ته هغه مضامین ورمخته کړي چې دی یې غواړي، دی یې شوق لري او په همدې کې مخته تللی سي، همدې ته یې څېره جوړوي. هیڅ اړتیا نه وینم چې ځینې مضامین دي هر څوک ولولي، هر چاته باندې هر شی باید ونه لوستل سي. هغه څه پې ولولئ چې هماغه شی ورنه جوړېدلی سي، هماغسې څېره وي، نه داسې ماغوندي چې روان روغتون ته یم او نقشې د ودانیو جوړوم. ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.